اسلامي امارات پاکستاني پلاوي ته ویلي چې په سیمه کې امنیت ځان او د ټولو په خیر بولو. سلام ستړي مشئ په موکړی د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مراسیال د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مراسیال سره په خبرو کې ویلي چې په سیمه کې امنیت د ځان او هم د نورو لپاره په ګټه بولي. د افغانستان اسلامي امارات وايي د محمد خرم آغا په مشرۍ پلاوي له محمد نبي عمري سره په لیدنه کې په امنیتي برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. کابل ته نن د دغه پلاوي له تلو سره هم مهاله پاکستاني پوځ یو ځل بیا ویلي چې د دغه هېواد ضد وسلوال د افغان خاورې په قرابولو سره پاکستان کې بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمد خرم آغا په مشرۍ پلاوي هم له ښاغلي عمري سره په لیدنه کې د بشامه پیښې په یادولو سره په امنیتي برخه کې د افغانستان اسلامي امارت څخه د مرستې هیله وکړه. په 13 مارچ میاشت کې د پښتونخوا د شنګلې په بشام کې د موټر بم له امله 15 چینایي انجینران وژل شوي وو. پاکستان وایي چې دغه برید د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پلان کړی وو، خو د افغانستان اسلامي امارت دغه تورونه ردوي. له پاکستاني پلاوي سره په نننۍ لیدنه کې هم ښاغلي عمري ویلي افغانستان هڅې چې ځان لپاره امن غواړي، نورو ته هم هیله لري. موږ د شر په سیاست باور نه لرو. نیت او عمل مو داسې دي چې په سیمه کې د امن د ځان او ټولو په خیر بولو. نوموړي دغه هم ویلي چې اسلامي امارت هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي او له نورو هم ورته هیله لري. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي پاکستان تورنوي چې د داعش په ملاتړ او روزلو سره د افغانستان نامناول غواړي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي.